د اتو غوره لوبډلو پړاو کې د هند په لاس د افغانستان ماتې ته د مینوالو توند غبرګونونه. افغانستان د روان شل اوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو پړاو کې د هند پر وړاندې په خپله لومړنۍ لوبه کې په ستر توپیر ماتې وخوړه. افغان مینوال چې په دې وروستیو کې د لوبډلې لا نورو بریاو ته په تمه وو پر بیګانۍ ماتې خفه او غوسه دي. په ټوله کې تر ډیره نیوکې د لوبډلې پر جوړښت دي، په ځانګړې توګه د هند پر وړاندې په 11 کسیزه لوبډله کې د حضرت الله ځاځي پر لوبولو. ځاځي چې په دې وروستیو کې د افغان لوبډلې لپاره په لوبو کې هیڅ ښه نه دی ځلیدلی او نه یې چندان منډې کړي، مینوال پرې سخت غوسه دي او حتی د لوبډلې پر غوراوي کمیټې هم نیوکې کوي. د کرېکټ افغان مینوال وایي د ځاځي وروستۍ کارکردګۍ ټولو ته روښانه دي چې د لویو لوبډلو پر وړاندې هم نشي لوبېدی، نو ولې د نوموړي لپاره لونډر لوبغاړی کریم جنت کېنول کیږي. د دوی له ډلې یو یې پر فیسبوک لیکلي، حضرت الله خان دریم کال دی چې خپله وکټ ساتي، د لوبې لوبډلې فکر ورسره نشته، مسؤلیت نه پیژني، سره له دې چې په لوبډله کې د بیټر او چټک توپ وهونکي په نوم او ځای لوبیږي. مینوال اندېښمن دي که په راتلونکو لوبو کې هم د لوبډلې جوړښت داسې وي نو بل پړاو ته د افغانستان له وتلو به لاس ومینځي. بیا هم د لوبډلې پر جوړښت ټینګار کوي او زیاتوي چې یو څه د لوبډلې جوړښت کې ستونزې دي، یو څه زموږ توقعات بیخي لوړ دي، موږ د بیټینګ برخه کې د جدي کمښت او ستونزې سره مخ یو، حد اقل 2 نور ذمهوار او پراپر توپ وهونکي باید پیدا او د ملي لوبډلې برخه شي. همدارنګه یو بل فاسټ بالر ته جدي اړتیا ده چې د ډیټا ورونو د ویستلو ظرفیت ولري. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډله او پیلیز توپ وهونکي تل د لوبې په لومړنۍ پړۍ یعنې توپ وهنه کې ښه وي، خو کله چې دویمه توپ وهنه کوي بیا فشار نشي کابو کولی او زر وکټ له لاسه ورکوي. تر ډیره وړاندیزونه دا هم دي چې د لوبډلې لپاره دې پر پیلیزي جوړې هم فکر وشي څو په سختو حالاتو کې به مسؤلیته لوبه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان راتلونکې لوبه د افغانستان پر وخت د جون په 23 له استرالیا سره ده.